مساله کاټي او څوک ټکای او مېلمه په خیر په خیر په خیر جو تکړې کراري ده په خیر ښه جوړې راځه که نه جو تازه په خیر کراري ده په خیر کراري ده کېنه کېنه کېبه نو کېبه مېلمه څنګه ښه راغلی والا بیخي ښه راغلم د خدای فضل ده کور کې ناست وم والا زړه مې تنګ سه اتې ما وویل مال راځه د نقیب وکړه به ورسې اتې پوښتنه به یې وکړمه ساعت به مو لږ تېر سي ما یو پیاله چای به مو ورکړه وچ کوشین هغه تاسې ډېره ښه ګوړه ده که نه مال چای مای به مو وچکو هسې مازدیګر ټیم نه ماښام هم رانږدې ده ماخوستن ټکاله مال ښه کتغه م کړي ټکاله به مو خورو اتې که بیا شپې ته م ماتله سومه بیا به اتې که مال شپه مې هم وکړه اتې که هېڅ به ما خپل کور ته راځم اتې به دغسې غورې درابې دي نو ښه ښه دې کړي و سړی ښه دې کړي چکر کله کله راوایه زمون دي چې شکار کوي څنګه دي زمون خو مې ټول ډاکټران دي څنګه ډاکټران دي داسې ډاکټران دي چې وروره زه کور کې کومه خبره کوم چې دا داسې ده وایي تا مازغه خراب دي چې هره خبره کوم وایي تا مازغه خراب دي نو ډاکټران دي که نه دا څنګه ګلن دي دا بس نو ولا نو څنګه یې کې دغسې زمون هم دي نو آخې ده راځه دې لږ حساب سوالونه به یو بل نه وکړو که نه لږ به مو عقل هم زیات شي که نه راځه حساب سوالونه به کوو نه ته مانه سوال وکړه چې دوه او دوه څو کېږي دوه او دوه څو کېږي څلور پیالې چای لکه چې چې ته دې زړه اوسه چای څه کې هسې ماښام د ټکاله به وخورو بیا به ټکالې نه بعد چای وچکو ها صحیح ده هغه ده زه به ته یو د مخکینیو زمانو نقل وکړم مخکینیو زمانو کې به ځناور هم خبرې کولې پوه شوې دا خو د ښار سم ګپ لګوي ته خبرې ته غوږ ونیسه زه صحیح کیسه درته کومه په یوه ځنګل کې وایي د لیوو د خره بحث تاسې وایي ښه چې سره باسي څه لیوه ورته ویل اسمان شین ده خره ورته ویل وایي نه اسمان وریځ ده سره باسي و نه سره نه خره نه ورسره منله بس ته ویلي دي وایي لاړ به سو د ځنګل باچا ته به ورسو ازمری وایي باچا و چې ورغله ازمري ته وایي د لیوو ته وایي چې دا ما دې خر سره باس ده خر ته زه وایم اسمان شین ده خر وایي اسمان وریځ ده او دا یې نو ته وګورې تاسې ورته وګورې تک شین اسمان ده او دا یې وایي وریځ ده ازمري به سمه ورکړو لیوه وایي ډایرکټ بندي کوي لیوه ته وایي د خدای لپاره څه شي دي دا خو معلومه خبره ده چې اسمان شین ده نو ما ولې بندي کوې ازمری ورته وایي تا وایي په دې دې بندي کومه چې تا خر سره باس کړی ده ته خو ټول پوهېږې چې اسمان شین ده څنګه خبرې مې ورته وکړه منې که نه زه به خپ نه کوټه کې به کېږم صحیح ده زوروره راځه دلته کې نه هلته دا لیونی ده ناوه سړی روغ جوړ ده ښه دغسې ریماس بیا ولې نه کوي زه مېلمه یم ستړی مه شې ستړی دا څومره په موبایل مین ده وه سړی دا ډېر زیات په موبایل نه ده مین وقالو ټوله ورځ انټرنېټ ته ناست دي ښه انټرنېټ هم کي هغه ده وړکې د ما یوټیوب چینل خو سره سبسکرایب که څه نومې ده کې ولیکه شپي شباب ولیکه ګړنجای هم درسره ووایه ښه ګړنجای چې بیا ویډیو په وخت رسېږي خولې دې ولې چینګه نیولې مسواک تودانینه په مسواک کې د توکمه کالینه مې نه توکه که نه کالینه خو پاکه ده د تا خولې نه ده پاکه
هغه د سوال نه ولې خو عادت ته څنګه وکړې عادت نه پرېښودل کېږي وایي د سوال څه کوم خو یې کوو ډېر ناولې عادت ته زه پوهېږم چې دا ډېر ناولې شی دي خو نه کېږي عادت ته نو څنګه یې کوې عادت السلام علیکم وعلیکم په خیر شونډې ګله په خیر څنګه چل د خیر الله خیر چېرته وې ته خو نه وې که نه ولا بازار کې تللی وم د هغه اوس راغلم ښه ده چې اوس راغلې هغه دی نقیبه دا ځینې خلک یې ولا مېلمه سره ډېر تنګېږي ما در سره تنګ نه یې وسړیه نه وسړی هغه خلک پېژنې یم چې مېلمه سره تنګېږي مېلمه خو د خدای رحمت ده زه خو ورته خوشحالېږم د مېلمه یوه برخه نه وخورې خدای دوه برخې روزي راکړي زه چې شم یو څوک چې په خېټه باندې مور کړمه رزق خو هغه الله ورکوي مخکې نه یې ورته لیکلی یاره آفرین دې ولا منم دې ښه هغې ته نورې به څو غورې درابې سره وکړو غورې وکړي که نه وسړی او د اټکلې وخت هم څه زونډۍ ګل او مدلا جګ سي هغه اټکله راوړئ یاره دی دا خو په دې سټ کې یو ساپېړه وویله دا خو د دې ټکالې وخته ګورو د موبایل لږ خو یې کېده دا رزق ته خو یې لږ دا دې خدای خاطر وکړه تاسې دغه شروعاوې خوري دغه نه یې ما پرهېز ده زه به دا پولاو لږ وخورم دغه په ما باندې بند ده ښه ډاکټر را باندې بند کړی زه به دا پولاو وخورم صحیح ده سرلی راننوته سرلی راننوته وای دا خو پارک هم لاړ که نه سرلی پرېږدي سرلی پرېږدي سنډۍ ګل ونیسئ